إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد دين إسلام ډیرو قدرمنو درنو او عزت مندورونو د تیرو خطباتنا د الله په فضل او توفیق دا موضوع شروع وچه دا معاشره په سبانه فساد ترسیږي زمونږ ځوانان ولې فساد طرف ته روان دي د دې څه اسباب دي د الله په فضل او توفیق سره هغه اسباب ذکر شوي چې د کومو اسبابو د وجې نه زمونږ ځوانان فاسدېږي زمونږ معاشره فاسدېږي الله دې زمونږ ځوانان من او زمونږ ټوله معاشره د فساد نه بچ کړي پنننی خطبه کې بعد دا موضوع بیانېږي چې د فساد علاج څه دی کم اسباب دي چې دا اسباب او د وجه نه زمونږ د فساد نه محفوظ شو او کم فساد چې په معاشره کې موجود دی هغه فساد د معاشره نه ختم شي قرآن او سنت یو لس اسباب بیان کړی دي چې که سړی د غلس اسباب او اهتمام وکي
دا عملی کی دا وپیژني د دې اهتمام وکي معاشرې نه به فساد ختم شي معاشره به اصلاح شي اولنې سبب زما خوږو او عزتمندو ورونو د الله کتاب دی چې کله یو قوم یو علاقه یو کلی یو معاشره کې د قرآن اهتمام وي خلق د الله کتاب لولي د الله د کتاب سره تعلق وي د الله کتاب سره مینه کوي د قرآن درسونه جاری وي خلق د الله کتاب ته درس ته حاضرېږي دغه معاشرې نه فساد ختمېږي امام مالک رحمه الله فرمایي وایي چرې به د دې امت آخرنۍ حصه اصلاح نشي مگر په هغه سیز به اصلاح کیږي په کوم سیز باندې چې د دې امت اولنۍ حصه اصلاح شوې وه د دې امت اولنۍ حصه هم په قرآن او سنت باندې اصلاح شوې وه که نن هم موږ اصلاح غواړو قرآن او سنت سره به تعلق قایمو د الله د کتاب د الله د نبی سنت به درس کوو ځان به پې پوی کوو به عملی کوو به خدمت کوو به معاشره کې خورو معاشره به اصلاح کیږي ځکه خو کله چې د الله نبی وفات کیږي موږ ته همدغه دوه نسخې پریښې دي او فرمایلی دي چې تاسو که په دې صحیح عمل وکړو صحیح تعلق هم ورسره قایم که ګمراه به نه شئ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما دو سیزونه مې په تاسو کې پرېښودل که تاسو دې سره تعلق قایم کو په دې عمل وکړو په دې منګولې ولګولې چرې به ګمراه نه شئ تاسو وګورئ مخکې د امام مالک رحمه الله قول ذکر کړي چې د دې امت آخرنۍ حصه به چرې اصلاح نشي مگر په هغه څه چې د دې امت اولنۍ حصه څه شي سره اصلاح شوی زما خوږو ورونو د دې امت اولنۍ حصه چې کله د الله نبی لا مبعوث شوی نو قرآن لا نازل شوی نو امت هغه دور چې هغې ته د الله په کتاب کې جاهلیت ویلی کېږي هغې ته د الله په کتاب کې ظلمات ویلی کېږي هغې ته د الله په کتاب کې جاهلیت الاولا ویلی کېږي د هغې امت حال داو د هغې خلکو حال داو د هغې معاشرې حال داو چې هغې کې د لوی فساد نه والا تر وړوکي فساده پورې هر قسم فسادات موجودو لوی فساد خداو چې د الله تبارک و تعالی بندگی نه وه د هغې په ځای د کاڼو د بوټو عبادت کېده او د هغوی طریقه به دا وه چې کوم ښکلی کاڼی به پیدا کړه د حرم د ګټو نه د هغې عبادت به شروع هغې نه چې به خپل ښایسته کاڼی پیدا کړه ښایسته ګټه به پیدا کړه هغه به وغورځوله بیا د هغې بندګي شروع د کاڼو بندګي وه د ګټو بندګي وه د لوټو بندګي وه تر دې پورې چې د طعام او خوراک نه به یو بوت جوړ کړو د هغې بندګي به یې کوله بیا به کله وږي شو دغه خپل اله خپل معبود خپل بابا به بیته وران کو هغه به وخوړه داسې نقصان سره پراته و داسې نقصان سره بلکې د الله رب العالمین هغه پاکه ځمکه هغه د توحید مرکز چې الله خپل خلیل ابراهیم علیه السلام ته ویلي و چې دا ځمکه پاکه که د ګندګیانو نه وعهدنا الى ابراهیم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين دا زمکه پاکه کا هغه زمکه چې د الله خلیل د شرک نه پاکه کړی او د هغې بنیاد یې په توحید کې ښودلی و دغه ځای هم د بت پرستۍ نه خالي نه و دې وجې نه چې کله نبي کریم صلی الله علیه وسلم مکه فتح کړه مکی ته داخل شو د ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام تصویران د ظالمانو جوړ کړیو
او پلاس کې ولا غش ورکړو چې دوی به هم په غشو باندې خپل قسمتونه معلومول په غشو باندې استقسام بالازلام به کو د الله نبی او فرمایل دروغ وای چې د الله ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام دا عمل نه وکړ دا خدای د عقیدی فسادو دا غي د اخلاق او فساد دا زما خوګو ورلو چې التبا قسم فحاشی او عریانی وا حتی چې بدکارو زنانو په خپل کورونو توري جنډې لګولې وي او چې کوم یو انسان به د بدکارۍ اراده لرله التبا ورته او خپل گندش حاجت به الته پوره کو داغی د نکاحونو حالت من ته عائشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي چې یو د بل نه پس ډیره بې غیرتی وا صرف دا یو نکاح چې هغه اسلام برقرار وساتل نور هر یوا هغه دومره ګندګيري پاږي کې و چې داغه ذکر نشي کېدل دومره بدترین حالتو هغه اخلاقی فساد عادات دومره بدترین چې پاږي کې ډیر کامله درجه باندې بخلو دا غي بخل او دا غي د زړه کلکواله دی حتی رسیدل او چې خپل بچیان به په خپل لاس ذبح کول په خپل لاس به وجل چې سبا من سره خوراک کې شرکت اونکی قران کې الله وی ولا تقتلوا اولادکم خشيه املاق تاسو خپل بچیان د ولګي د یری د وجه نه موجه دا غي نقصان دی حتی رسیدل او چې زنانه به ماشوم پیدا کېده هغه به یو صحرا ته بوتله او کنده به وکنستله که الګ به پیدا شو هغه به خوشاله شو په خوشحالۍ به کور ته را روان شو که وبه ویلی شو چې جنۍ ده واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به ايمسكه على هون ام يدسه في التراب چې کله به د جنۍ زیره ورته ورکړی شي چې لور دې شوې ده نو د ده په مخ به توره لمبه ګرځېدله د خلکو نه به شرمېده او پټېده به په دې سوچ کې به چې دا ژوندی پرېږدم سره د ذلت او سپکوالي نه او که نه ژوندی یې په خاورو باندې ومنډم چې ډېرو په سوونو او زرګونو ماشومان هغه د خاورو د لاندې نه شوي وي او د جاهلیت د دې ظلم شکار جوړ شوي وي قرآن کې الله وی واذا الموءودة سئلت د دې نه به پوښتنه کېږي د دغه دور معیشت د قتل و غارات و حملونه د هغوی زندگی و د هغوی معیشت هم د دې نه جوړو څنګه چې قرآن عظیم و شان کې د هغوی حال ذکر دی او تاریخ موږ ته ذکر کړی دی تاریخ هغه دا و چې کله به د هغوی سره خوراک سکاک غله دانه ختمه شوه نو الکانو نوجوانانو ته به ویل چې تورې تیرې کوي اسلحه را واخلئ او زو مخکې به لاړ په یو ضعیفه قبیله باندې به حمله وکړه هغه قبیلې مشر سرنارینه به قتل کړل یا به ترې وتښتېدل د هغوی مالونه به لوټ کړل د هغوی ښځې به وینځې کړې د هغوی ماشومان به غلامان جوړ کړل سودخوري ورپکې عامه وه په معمولي خبرو باندې به په سونو کلونه قتل و غارات و حملې وي دشمنیانې وي تر دې چې په یو وړه خبره باندې به یو لوی دوه قبیلې سر تر پایه ټولې په دې فتنه کې تباه و برباد شي الله رب العالمین دغه بدترین ماحول چې بدلو دای په بل سیز بدل نکا دغه فساد الله په بل سیز اصلاح نکو دغه فساد اختتام الله رب العالمین په یو کتاب وکړو چې کوم قرآن کې الله رب العالمین موږ ته دغه حال تذکره کوي او الله فرمایي چې په دې مې اصلاح کړی رب العالمین فرمایي واذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم على شفا حفرة منها
وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها. الله وی د هلاکت د کند په غاړه باندې وی الله اصلاح کړي. الله په نعمت باندې ورونه وګرځېدلی. هغه عداوت ختم شو، اخوت منځته راغلی، هغه فحاشي او عریاني ختم شوه، عفت او پاکدامني منځته راغله، هغه سودخوري ختم شوه، حلال تجارتونه منځته رال، او هغه فقر او مسکنت او ذلت الله ختم کړو. داسې عزتمن قوم جوړ شو چې د هغې د عزت انتها نه وه. د روم او فارس خزانې الله د دوی په لاس کې واچولې. دا د دې قرآن او د قرآن کریم باندې د عمل کولو په وجه دغه ذلت، دغه فساد، دغه نقصان ختم شو، اصلاح منځته راغله. که نن هم معاشره اصلاح کولو سوچ فکر درد چا سره د جذبه چا سره چې زما کله، زما علاقه، زما کورنۍ دی اصلاح شي، الله یو کتاب نازل کړی دی. د دې کتاب د نزول مقصد ذکر کړی دی چې تورتمونو نه خلک رڼا ته وباسه، فسادونو نه اصلاح ته وباسه، فحاشي او عریانۍ نه عفت او پاکدامنۍ ته وباسه، او د دې دپاره چې لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. د بندگانو بندگی پرېږده، یو د رب بندگی شروع کړئ. الله د قرآن عظیم الشان د نزول مقصد ذکر کوي، فرمای لتخرج الناس من الظلمات الى النور. الله وی کتاب دې دپاره نازل شوی دی چې د دې په وجه باندې خلک د تورتمونو نه رڼا ته وځي. دنیا کې چې څومره فساد والا انسان دی او هغه باندې د الله د کلام، د الله د کتاب تلاوت شوی دی، د الله کتاب درس راغلی دی، د هغه په زړه کې انقلاب راغلی دی او هغې د الله د کتاب سره دشمني پرېښې ده. وجه دا ده ورونو دا کتاب ډېر مبارک کتاب دی، او مبارک دی ته وایي چې د هغې فایدې ډېرې زیاتې، دنیا کې فایدې، قبض روح کې فایدې، قبر کې فایدې، حشر کې فایدې، ټوله زندگی د دې کتاب فایدې. ځکه خو الله د دې کتاب په باره کې فرمایي کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته. دا کتاب موږ تاسو ته نازل کړی په دې وجه باندې چې د دې په آیاتونو کې تدبر او سوچ وشي او د دې نه فایدې واخیستلی شي. دغه وجه د زما خوږو ورونو د دنیا عزت هم د قرآن په وجه باندې انسان ته میلاویږي. د دنیا عزت د قرآن په وجه باندې. د قرآن کریم هغه عالم چې هغه د الله د کتاب کې فقاحت حاصل کړی و، عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما، هغه د یزید ابن معاویه په دور کې چې دی یو ځلې مکې ته راغلی او دلته طواف کو، دې سره یو لوی جم غفیر د خپلو شاګردانو په طواف کې ملګری و چې بیا د دور حکمران رالی و دلته د بیت الله نه طواف کو، بس صرف یو څو سرکاري ملازمین ورسره و. دغه دور کې خلکو ویله چې یقینا چې عزت الله قرآن والاو ته ورکړی دی. دا وګوره د ټولې اسلامي دنیا حکمران دی، د ده حال وګوره، او هغه یو فقیر انسان چې صرف د الله د کتاب سرمایه ورسره ده، هغه څومره کمال ته رسېدلی. د دنیا عزت هم په قرآن کې دی. د قبر په وخت کې هم قرآن کریم انسان سپکارېږي. تاسو وګورئ هغه صحیح حدیث چې کله یو انسان په قبر کې کېښودلی شي او د دې انسان نه سوال و جواب وشي او دی په سوال و جواب کې پاس شي، نو د ده نه ملایکې پوښتنې کوي چې دا ښکلي جوابونه تا د کوم ځای نه یاد کړي وو؟ هغه ورته جواب ورکړي چې آتانا کتاب الله فقرأت کتاب الله او فقرأنا کتاب. منگ تا دا اللہ کتاب راغلے ہو، منگ دا اللہ کتاب لسلے ہو، ذکر نن دس خکل جوابونا منگ یاد کردی دے ہو. دا دی قبر پا سخت مرحلہ کے منگا پاس ہو، دی قبر کے قرآن پکاری. میدان حشر چکل راشی سخترین گرمی پا انسانانو باندی، نو حدیث کے رازی چی قرآن برا وستلشی او دا قرآن کریم صاحب برا وستلشی،
دا قرآن نبمخ کی سورة بقرہ وال عمران بدد پس سر باندے چتر و سورے جوڑ کڑی کأنہما غمامتان او غیایتان او فرقان من طیر صواف. دا قیامت دا هغه سخت گرمی نه دا بچاو چې د ټولو انسانانو ارمان بدای چې زه د گرمی نه بچ شم او د سوري والا شم. قرآن دا تم پیدا درکوي او چې کله د قیامت په ورځ باندې لوی ارمان د انسانانو د پاره دی چې څوک شفاعت وکړي او موږ د شفاعت مستحق وګرځو. د دې شفاعت په ارمان پسې به آدم علیه السلام تلاړ شي، نوح علیه السلام، ابراهیم علیه السلام، موسی علیه السلام، عیسی علیه السلام، سید الاولین والآخرین صلی الله علیه وسلم. خود قرآن والاو سرا به د دې شفاعت کوونکو سره سره خپل شفیع د هغه په سینه کې پروت وي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه القرآن والصيام يشفعان لصاحبهما. قرآن ولو لي قرآن با انسان تا ورځ د قیامت شفاعت کوونکی، قرآن او روزه به انسان ته شفاعت کوي. قرآن به وای الله د شپې مې د خوب نه منع کړو زما شفاعت قبول کا، او روزه به وای الله د ورځې مې د شهوت نه منع کړو زما شفاعت د په باره کې زما د شفاعت د انسان په باره کې قبول کا. فیشفعان د دې شفاعت به قبلېدل شي. نو د شفاعت په سخترینه مرحله کې د هم قرآن پکارېږي. دا هغه بهترین شفیع دی چې تر څو جنت ته داخل کړی نه پرېږدي نه. د الله نبی فرمای القرآن شافع مشفع وماحل مصدق من جعله امامه قاده الى الجنه ومن جعله وراء ظهره ساقه في النار. قرآن د انسان شفاعت کوونکی دی او د شفاعت د رب په وړاندې قبلېږي. چا چې قرآن مخې ته کو قرآن پسې روان شو قرآن به د انسان لره جنت ته داخل کی، او چې چا قرآن شاته وغورځو قرآن به جهنم ته کش. د الله نبی فرمای ان سورة في القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى ادخلته الجنة. قرآن کی یو صورت دے 10 آیاتونو باندې مشتمل دی. د یو انسان د دې سره تعلق هغه ول تر هغه شفاعت کو تر سوچ جنت ته داخل ک. نو یو صورت چې 10 آیاتونو سره چې د چا تعلق وي پریدي نه تر سوچ جنت ته داخل کړي نه. قرآن صد پاسه 6,000 آیاتونه دي چې یو انسان د دې سره تعلق قائم کی پاغي مستخیل دی. اخو هغه په صدق باندې د انسان شفاعت کوونکی دی او شفاعت د رب په وړاندې قبلېږي. یوازې جنت ته داخلېدل نه بلکې د جنت اعلی درجو ته به دې خېږي. څنګه چې د حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای یقال لقارئ القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. اے د قرآن لستونکي قرآن لولا او د جنت په درجاتو کې برخېږه. فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. آخرنۍ آیت چې د کوم ځای کې ولوستو او ډېر په دمه دمه سره یې لوله ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. دنیا کې چې د څنګه په آرام مینه باندې لوسته آخرنۍ کوم آیت چې د ولوسته دغه ستا ځای دی. نو زما خوږو وروڼو قرآن د اصلاح هغه بهترینه نسخه ده چې اولنې امت هم الله په قرآن اصلاح کړی دی. که نن هم چا سره د خپل ځان د خپل اهل د خپل کور د خپل بچو معاشرې قوم د اصلاح سوچ وي قرآن نه بل سبب نشته. ځکه د دې نزول هم دې دپاره شوی دی چې خلک فساد نه اصلاح طرف ته بوځي. هغه خلق چې هغوی د قرآن مقابله کوونکي انسانانو او د الله د دین مقابله کوونکي قرآن هغوی ته د اصلاح دعوت ورکو او هغوی په داسې سویه اصلاح شو چې نن هم د هغې تذکرې کېږي. ځکه دې کتاب کې یو اثر دی الله وایي انسانان خو پرېږده دا خو د غوښې نه جوړ دي. که غر باندې هم قرآن نازل شوی دا به د الله د یېرې ټوکړې ټوکړې شوی. تاسو وګورئ کله چې
د مکې مکرمې د ظلم نه مسلمانان تنگ شو، حبشو ته هجرت وکړو، د مشرکانو هلته مسلمانان پرې نه ښودل، نجاشي ته شیطاني وکړله چې دلته څه خلک راغلي دي او د هغوی مشرانو موږ رالیږلي او ستا دین ته م راوړېدلي نه دي، دا ګرفتار که او موږ ته یې راکړه. د پارلمان چې کوم ملګري و هغوی خو رشوتونه خوړلي ویل ورې کا. د الله نبي وفرمیل چرې داسې نه ده، تر څو پورې چې زه د دوی معلومات وکم. جعفر ابن ابي طالب رضی الله عنه یې راوغوښتو، هغه ورته ویله چې جناب موږ ډېر بدبخته قوم وو، ډېر ګمراه قوم وو، موږ د هر کاڼي بوټي عبادت کوو، بدبختي مو دا وه چې د ډېرې ولږې فقر او مسکنت د وجې نه به موږ د کجورو هډوکي ژول، سرمنې به م خوړلې. الله په موږ کې یو نبي راولېږه او موږ ته یې وویله چې تاسو رښتیا وایي، دروغو نه ځان وساتئ، پاک دامني کوئ، بدلمنۍ نه ځان وساتئ، رشته دارانو سره رشته داري قایم ساتئ، د الله بندګي کوئ او ستاسو مشرانو چې د څه شي عبادت کړی دی هغه پرېږدئ. ویل تاسو سره د هغې کتاب نه څه شی شته دی چې کوم کتاب الله په هغه نازل کړی دی؟ ویل او سورت مریم یې ورته ولوسته. د ټول پارلمان کې چې څومره خلک ناستو د ټولو د سترګو نه اوښکې روانې شوې او نجاشي په همدغه وخت کې د الله په کتاب ایمان راوړو، هغه فسادونه ختم شو، د اصلاح مؤسس بنیاد کې خودونکی جوړ شو او د لوی عزت او شرف خاوند جوړ شو. په دې وجه باندې ډېر زیات په عزت د دنیا نه رخصت شو. چې وفات کېږي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته پیغام رسوي، وایي په حبشو کې ستاسو یو ورور وفات شوی دی، راځئ چې د جنازې لمونځ پرې وکړو. امام الانبیا مخکې کېږي، سادات الاولیاء پسې وروسته ولاړ دي او الله رب العالمین ته دعا کوي چې الله په حبشو کې چې زموږ ورور وفات شوی دی هغه وبخي. په مقابل کې د اعلی نسب والا، اعلی شرف والا، ښکلا والا، مال و دولت والا، د الله د نبی قریبي رشتہ دار ابو لهب دی چې کله قرآن ونه منه، قرآن له دیکه ورکړه او د قرآن راوړل شوی قانون د توحید او د الله د وحدانیت خبره شاته وغورځوله. په داسې ذلت د دنیا نه رخصت شه چې وفات کېږي، بچي خواله نه ورځي، وایي دا بیماري ته موږ له را نه شي، د باندې نه بانډچیان راولي او په اړمونو باندې لوډ په لوډ یو کندې ته ورګزاري او د بره نه ورباندې لوټې انبارئ. په داسې ذلت د دنیا نه رخصت شي. یوازې دا نه، الله د ده د هلاکت او تباهۍ خوشخبري نازل کړه چې تر ننه پورې مؤمنان خپل رب ته د دې په وجه باندې د دې د هلاکت او تباهۍ د خوشخبرۍ لوستلو په وجه باندې خپل رب ته تقرب حاصلوي او وایي تبت یدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب. دا ولې دغه څه نقصان او دا خو د ډېر اعلی نسب والا او قرشي هاشمي و، د الله د نبي قریبي رشته دار و، ښکلا یې لرله، بچیانې وو، تجارتونه وو. دغه نقصان دا و چې د عزت او شرف کومه نسخه چې الله د بره نه نازل کړې وه د هغې سره تعلق نه و. دې وجه باندې هلاکت او تباهۍ والش ورړو کمال عزت، شرف او خیر هم په دنیا کې هم، په وخت د قبض روح کې هم، په قبر کې هم، په حشر کې هم د قرآن سره تړلی دی. څومره خلک چې د قرآن سره دی څومره تعلقو، دومره دا د هدایت کتاب دی ته به هدایت مانې، دا مبارک کتاب دی دومره به برکتي انسان دا د خیر کتاب دی دومره به د خیر مفتاح وي چې څومره ترې لرې وي دومره به د هدایت نه لري، دومره د شفا نه لري، دومره د برکت نه لري. زما قدرمنو عزتمندو ورونو، همدغه وجه ده چې د رمضان المبارک د راتلو په موقع باندې زمونږ په دې علاقو کې په دې معاشره کې الله یو لوی احسان په موږ کړی دی چې دلته د قرآن درسونه رایج دي، د الله کتاب درس کېږي،
دی له وخت ورکول پکار دي تر څو پورې چې زمونږ زړونه اصلاح شي په زړونو کې کومه بیماریانې دي دا د شفا کتاب چې دې ته شفا داخله شي او چې څومره خیرونه دي مونږ د هغې مستحق وګرځېږو ضرور نه ده چې ته دې د درس د اول نه اخره پورې کېلې یو 10 منټه تا سره دي یو 10 منټه درس کې حاضري وکړئ یو ګنټه ده نیمه ګنټه ده هیڅ ټیم در سره نشته نو نن سبا دی جدید وسایلو مطابق د خپل روزګار سره اوریدل شي فارغ ټیم کې تاسو د قران کریم درس تیار دی صحیح صد هغه نواورا او د الله په کتاب باندې ځان پویا کا تر سوچي کامل اصلاح کامل هدایت کامل برکت او خیر دی نصیب شي الله دې منګ او تاسو د قران او سنت سره تعلق لرونکو بندگان جوړ کړي الله دې منګ او د قران او سنت صحیح خدمتګاران جوړ کړي حق قدم قدم الله په اخلاص بنا کې الله په خپل در کې قبول وګرځي الله د قران او سنت فهم راته نصیب کې او په قران او سنت عمل کول راته نصیب کې او د قران او سنت صحیح حقیقي داعیان مو جوړ کې اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين